خورې ته هم صحابیه یې؟ خورې په دې خبره لږ چورت را سره وکه چې الله پاک خپل اهل نه ضایع کوي. خلک اړ دي چې څوک یې په شا باندې وټپوي او ورته ووایي چې هر څه به سم سي او راتلونکی ښکلی دی. نو ته هم خلکو ته امید ورکړه، مثبت ذهن لره او خوښي راولاړوه. ناروغ ته وایه چې ډېر ژر به ښه سي. هغه ذات ور یادوه چې ایوب علیه السلام یې په داسې حال کې رک جوړ کړ چې د خلکو تمه ترې نه وه. ناکام ته ووایه چې دا یو چندک او تکان دی، ټول ژوند داسې نه دی، او کوم شی دی چې نن له لاسه وتلی دی سبا به یې ترلاسه کړې. محتاج ته ووایه چې د الله پاک خزانې ډکې دي، او کوم ذات چې شتمنو ته ورکړې ده تا ته هم درکولی سي. غمجن خبر کړه چې خوښي رانږدې ده او د غم او درد بدل سته. ماته زړی خبر کړه چې خلاصون را روان دی، او د الله پاک پیرزوینې به ترې هم د هر څه هیر کړي. خوږه خبره روح تازه کوي او په خلکو د ژوند سختي او تنګي اسانوي. څومره ښه ده چې یو څوک په مثبت ذهن پیژندل کیږي. تل نورو ته ډاډ ورکوه او د وخت په ناخوالي کې له خلکو سره مرسته کوه. د امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام نبلا کتاب کې د ابو حمزه السکري رحمه الله د ژوند معلومات راغلي دي. حافظ ذهبي رحمه الله په اړه ویلي ابو حمزه السکري محمد بن میمون لوی عالم او حافظ و. هغه خواږه نه خرڅول، د خوږو خبرو له امله سکري وبلل سو. نو ای صحابیه که تنګ صدر باندې راغله نو د ستونزې قوت ته مه ګوره، د هغه ذات ځواک ته وګوره چې د دې ستونزې اوارې یې په لاس کې دي. الله جل جلاله به موږ په هغو طریقو حیرانوي چې خپل نږدې بندګان پرې ژغوري. نو ته د الله پاک ښه بنده اوسه، الله به تا ښه ساتي، ځکه الله پاک خپل اهل نه ضایع کوي. خورې یوازې یو غم لره، هغه دا چې څنګه الله پاک راضي کړې، نور ټول غمونه هماغه ذات ته پرېږده. د نوح علیه السلام کښتۍ د غرونو غوندې څپو کې هم روانه وه، ځکه نوح علیه السلام او ورسره خلک الله پاک والاوه. اور یوازې ابراهیم علیه السلام له دې عمله ونه سوځي چې ابراهیم علیه السلام د الله پاک اهل و. او چړې یوازې له دې عمله اسماعیل علیه السلام پرې نه کړ چې اسماعیل علیه السلام ځان الله پاک ته سپارلی و. ماهی یوازې له همدې عمله یونس علیه السلام ونه خوړی چې هغه ټول عمر د الله پاک پاکي بیانوله. موسی علیه السلام ته یوازې له دې عمله سمندر څیرې سو چې هغه په الله باور درلودی او د ایمان څخه په ډک زړه یې وویل چې الله پاک زما سره ملګری دی او ما ته به لار وښیي. د خارق العاده کارونو وخت تیر نه دی او د بندګانو سره د الله پاک ملتیا درېدلې نه ده. رښتینې وعده نه ماتیږي او ثابتې قاعدې نه بدلیږي. څوک چې د الله پاک سره وي، الله پاک به له هغه سره ملګری وي.